سلام قدرمنو دوستانو په خیر راغلی بخښنه غواړم یو څه ناڅه لوی تغیرات هم پکې راوستي په درې کونجې میز کې تغیرات دا دي چې قدرمنو لیدونکو تلیفون کړی د دوی نظریات هم راخیستي دي او متخصص صاحب به ورته ځوابونه ډالۍ کړي په دې هیله چې مثبت ځوابونه یې ورته خیر راغلی صاحب خیر راغلی خیر راغلی خبریال صاحب مخکې له دې نه چې زه د لیدونکو ځوابونه دراشم خلکو ته واضح کوم چې نن خبرې چې کومې دي د لیدونکو ټلیفونونه دي د هغوی پوښتنې دي زه به ورته ځواب وایم او ما هم داسې وویل تا دې ویلي ما دې ویلي کومه بله خبره خو نه ده که غوسه کېږه مه که نه د یو نومونو ته حاجت نشته زه فکر کوم یو ورور تلیفون کړی و او دا خبره یې راته وکړه چې ټوله ورځ درس ته کښېنم خو څه مې نه زده کېږي ښه یعنې زه اوس ځواب ورکړم ځواب ورکړه مهرباني ښه نو دا ورور یا مین دی او یا ناروغ دی خیر وکړي ښه که داسې نه وي نو ټانټې دې وخوري ځکه چې ماغزه خدای ورکړي دي انرژي لري نو چې درس نشي ویلی که زما زوی وه په خدای که مې خونه کې پرېښی وه لږه وه مې شړله مې بلې پوښتنې ته ځه دوهمه پوښتنه یو بل ورور تلیفون کړی و ویې ویل چې هر وخت ژړا راځي ژړا راځي بلکل نو لیونی دی نو خاندي ولې نه خوله لري په خوله که ژاړي او که خاندي ستا په واک کې ده که نه ماغزه یې دې کاره لوېدلې دی ای وروره ستا ته مې مشوره دغه ده که نه چې هېڅکله ژاړه مه خانده سړیه ژوند دی په خندا یې تېر کا ډېر ښه را به شو دغه دریم تلیفون پوښتنې ته پوښتنه یې کړې چې معده مې هر وخت درد کوي معده یې درد کوي ښه دا ورور تلیفون کړی دی ډېر ښه او دا پوښتنه یې کړې نو هغه ورور ته زما مشوره دا ده چې د خدای ظالمه خو د خوراک سره لږه ګزاره کوو که نه چې معده دې درد کوي د 5 کسانو ډوډۍ خوري او 5 جامه اوبه مې شي جان کوي نو دا خو خېټه ده که نه ټانکي خو نه ده که نه لکه ګزاره ورسره کوه بیا به دې معده نه خوږېږي ډېر ښه او بل متخصص صاحب ډېره حیرانوونکې ده ماته خو یو قومي مشر تلیفون کړی او پوښتنه یې کړې ویلي دي چې هر وخت مې په دې خېټه کې ګډبړ قومي مشر دی او خېټه کې ګډبړ دی د دې علاج دا دی که نه چې پردی حق دې نه خوري تیږې دې نه وباسي پردی ځمکې دې نه خرڅوي خېټه به یې رکه روغه شي که بیا دا کارونه کوي که نه موږ ته د ټلیفون نه کوي بیا دې خدای خېټه ټانګ وایي چې بیخي ټانګ وایي چې موږ ترې خلاص شو چې جنه بېغمه شو په دې هیله چې خپل ځواب ترلاسه کړی ښه یوې خور تلیفون کړی و پوښتنه یې درلوده پوښتنه یې دا وه چې نوموړي خور وویل چې د خاوند د خولې نه مې بوی ځي نو زه به هغې ته دا ووایم که نه چې د خدای دوسته فکر کوم چې دا نسوار کوي که نه خو یا به یې غاښونه سینجن وي یا نسوار کوي که غاښونه یې سینجن و په هر صورت بیا نو د غاښونو ډاکټر ته دې لاړ شي غاښونه دې ترمیم کړي او که چېرته بیا نسوار کوي او یا سګرټ او نور نشهیي مواد استعمالوي نو پکار ده چې خوله ښه په بوس باندې ومینځي دا دمه د خدای دا ښځه هم در باندې حق لري که نه نو ګوره چې تا نسوار نیولې وي او خوله دې نه وي مینځلې نو هغې ته خامخا داسې بوی ورځي لکه د توفدانۍ نو باید خوله صفا کړې وروره ښه خفه کېږه مه په دې خبره باندې دا کومه خرابه خبره نه ده چې زه یې تا ته کوم ښه خوله پاکه سوتره مینځه بیا به نو ځکه موږ ته به بیا شکایت نه را رسېږي اوس دې چې شکایت دې ځای ته را رسېدلی خو مشکل در کې شته که نه یاره زه خو دې خندا روان کړم ډېره مننه متخصص صاحب ډېره مننه کارپوه صاحب ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې د پوښتنو ته هم ځوابونه وایي نورې پوښتنې نشته نورې پوښتنې نشته پوښتنې خلاصې شوې ډېره مننه ما چې هر څومره پوښتنې وي نن په ډاډه زړه راغلی یم ټولې ځوابوم ښه بلکل ډېره مننه ښه قدرمنو دوستانو په دې هیله چې خپلې ځوابونه هم ترلاسه کړي تر بیا چې بیا سره د محترم متخصص کارپوه ډاکټر صاحب سره یو ځای حاضرېږم تاسو خپله یو مهربانه خدای سپارم بای